افغانستان کرکټ فینز څومره چې په دنیا کې د افغانستان کرکټ فینز دي هغه دغه میچ ته ډېر زیات په تمه چې افغانستان ټیم به یو بهترینه کارکردګي کوي او بهترین پرفارم به شو کوي په دغه دویم میچ کې لکه څنګه چې افغانستان ټیم په اولني میچ کې پرفارم شو کو هماغه شان تمه توقع وه د کرکټ فینز چې افغانستان ټیم به دغه دویم میچ دغه دویم ون ډے میچ کې خامخا سریلانکا ته شکست ورکوي او دغه سریز به ځي فاینل طرف ته یو سره به هغه سریز برابرېږي خو هغه شان ونه شو افغانستان ټیم په 115 سکور باندې په 110 سکور باندې 2 اوټو او په 153 سکور باندې افغانستان ټول ټیم اوټ شو افغانستان ټیم کې موږ تاسو ته ویو چې ګلبدین نایب پکې فلحال پرفارم نه کوي رحمان الله ګربت پکې اوټ اف فورم روان دي اکرام علي خیل پکې پرفارم نه کوي ځان یې رانه وټکو کوم تاسو کرا شو مین پلیئر چې کوم دی حشمت الله شاهدي د ټیم کیپټن چې کوم دی هغه پکې پرفارم نه کوي افغانستان سریلانکا ټیم د 3 میچ په حساب باندې کم سکور کړی 308 سکور کړی افغانستان ټول ټیم په 153 سکور باندې اوټ شو افغانستان ټیم چې خاص کر رحمت شاه کوم سٹارټ اغسته د افغانستان ټیم له رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د درې ونو چې کوم سٹارټ واغستو په 115 سکور باندې چې د افغانستان ټیم دوه لوبغاړي سویدلو صرف دوه پلیران اوټ شو نو خلکو ویل چې بالکل افغانستان ټیم به دغه میچ تلوي خپلوستم ور کې خامخا راوړی افغانستان دغه پلیران له خاص کر ګربز له خاص کر ګلبدین نایب له دغه شان حشمت الله شاهدي کیپټن دی بالکل سکور نه کوي بالکل ذمہواری نه اخلي د افغانستان د ټیم لپاره چې کوم لوبغاړي لوبيږي باید غټه ذمہواری واخلي د افغانستان لپاره دغه میچ بالکل ګټل ضرور دي چې افغانستان ټیم د کلین سیټ نه بچي افغانستان ټیم په 2-1 سره دغه سریز ختم کړي سخت افغانستان کرکټ فین چې څومره د غټ عزت خفه دي د افغانستان په دغه بیکاره کارکردګي باندې نن چې د افغانستان بدرانه څومره خسته بولینګ کړی دی د تیر میچ په حساب باندې هغه ډېر زیات خسته بولینګ دی خو افغانستان نننی بیټینګ ته کوم وګورو د تیر میچ په حساب باندې افغانستان په 15 سکور باندې 15 اوټو وروسته به مطلب میچ کم زیات لاړو تاسو هم راځه خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې افغانستان ټیم په نننی میچ کې دومره بیکاره پرفارم کو دومره خراب پرفارم وکړو د ویډیو کتلو لري من ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نو تازه معلومات لپاره نو خو خدای د الله په امان